د عامې روغتیا وزیر د خپل مل تخنیکي پلاوي سره د ایران هیواد ته په یو رسمي سفر تللی و. په یاد سفر کې د G15 غونډې د ګډون کوونکو ترڅنګ د یادې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو له مسؤلینو سره هم ناستې درلودلې چې په مهم موضوعاتو له هغوی سره هم خبرې کړي دي. دا چې دغه سفر څومره بریالی و او کومې لاسته راوړنې یې درلودلې، په نننۍ کاوش خپرونه کې د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا له وزیر ښاغلي ډاکټر قلندر عباد څخه پوښتم. ډاکټر صاحب ډېر ستړي مه شئ او ښه راغلاست زموږ خپرونې ته او مننه چې موږ بلنه مو منله. حبیب وروره مهرباني. په اول قدم کې زه تاسو ته او د تاسو ټول تخنیکي ټیم ته او ټولو کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کور ودان. ډاکټر صاحب څنګه و سفر په خیر سره پای ته ورسېد؟ په خیر راغلی خپل هېواد ته؟ الحمدلله موږ ایران ته چې دا اوس سفر هم درلوده، یقینا د موږ دا سفر ډیر کامیاب او بریالی سفر و. که د هر اړخ نه یې وګورو نو یقینا موږ په دې سفر کې ډیر هغه څه ترلاسه کړه چې موږ د ډیره وخت نه غوښتلو چې موږ په مجموع کې اول د خپلې سیمې په سطح باندې، بیا په نړیواله سطح باندې د نورو هیوادو سره په صحیح پروګرامونو کې ډیره هماهنګي ولرو او ډیر داسې تجارب باید موږ د یوه د بله سره شریک کړو تر څو چې مقصد موږ د خپل صحي سکتور په صحیح ډول باندې ډاکټر صاحب سفر څومره بریالی و؟ پر کوم موضوعاتو باندې خبرې وشوې د ایران د حکومت سره؟ داسې انګیرل کېږي چې سفر ډیر ګټور و د افغانستان لپاره. یقیني خبره ده، سفر د موږ ډیر ګټ و. د موږ د دې سفر دوه موخې وي. یو خو په مجموع کې هلته په اول قدم کې د G5 کانفرنس و چې په دې کې د موږ ګډون و، او دویم د ایران د اسلامي جمهوریت سره او بیا بالخصوص د ایران د وزارت صحت سره موږ ډیر داسې برنامې شریکې کړي چې هغه یا د موږ ضرورتونه و یا دوی هم ډیره دلچسپي لرله چې باید په افغانستان کې دوی په کومو بخشونو کې د موږ سره همکاري او کومکونه کولی شي. نو په مجموع کې د موږ خپله د G5 کانفرنس چې په دې G5 کې 4 هیوادونه جمع نړیوال صحي سازمان WHO هیوادونو کې پاکستان، افغانستان، ایران او عراق دا هیوادونو مطلب ګډون درلوده او په دې کې WHO هم همکارو. غرض د G5 د کانفرنس او د میټینګ د ټولو هغو امراضو چې هغه ساري ناروغۍ د یوه هیواد نه بل هیواد ته انتقالیږي، ټول هغه وایرل یا بکټریل مرضونه چې سرایت کوي نورو هیوادو ته، د دې د کنټرول او د مخنیوي په خاطر باندې په سټراټیجي او په پلان باندې موږ خبرې کولې چې څرنګه موږ دا هیوادونه یا په دې سیمه کې د یوه د بله سره په همکاري باندې بارډر کراس یا په سرحداتو باندې چې کله د موږ خلک اوړي را اوړي یا تجارت یا کاروبار یا په ځینو نورو مراحلو کې کولی شو چې مقصد موږ هلته داسې پوینټونه یا نقطې ولرو چې په هغه کې مکمل کرانتین یا په اصطلاح باندې هلته د مرض د تشخیص دپاره یا د واکسینیشن دپاره موږ څنګه کولی شو څومره د یوه د بله سره همکار پاتې کېدلی شو. یو برخه یې دا وه. وزیر صاحب په دغې برخه کې لږ پاتې کېږو. د بارډر کراس خبره مو یادونه وکړله چې بارډر کراس په برخه کې مو هم خبرې وکړلې. لکه څنګه چې ښکاره ده یا معلومه ده چې افغانستان په هغه ډول چې صحي سکتور باید قوي وي، په هغه ډول له پخوا نه و په یو کال کې شاید نه وای، شاید جوړ شوی هم نه وای. یعنې زموږ مریضان اکثره بهر هیوادونو ته ځي. په دغې برخه کې ډېرې ستونزې هم شته دي ورسره چې په شپوش په بارډرونو کې پراته هم وي، حتی بیرته راواپس کېږي مریضان، حتی د مرګ حالت ته رسېږي. دغه موضوع مو تر کومه پورې مخته ورسره ویوړله او څومره مو دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړله؟ دا یقیني خبره ده چې د موږ اکثریت داسې مریضان چې دلته په داخل د هیواد کې دوی ته یا هغه په هغه لیول باندې یا په هغه سویه باندې د موږ سره شفاخانې نشته یا په هغه سویه باندې د موږ سره متخصصین او ډاکټر صاحبان نشته. چې لنډ مثالونه که زه د کینسر بخش ویم، د کینسر په بخش کې موږ ډېر ابتدایي کارونه کوو پرمختللي، لکه په دې کې ریډیوتراپي ده یا مخکنۍ سرجري ده یا ځینې نور بخشونه دي، دا موږ دلته نه لرو. همدارقانته دې ته ورته موږ نور ډېر داسې مرضونه دي چې د هغوی دپاره په داخل د هیواد کې تر اوسه پورې نه پخوا باندې کار شوی او نه تر اوسه پورې کوم داسې اقدام نه لرو. د موږ مریضان مجبوره دي چې دوی بیا یا ګاونډي هیوادو ته لاړ شي یا د نړۍ کوم بل ګوټ ته د دې خدماتو دپاره ولاړ شي.
په دې بخش کې موږ په خپل ذات کې د ګاونډي هیوادو سره بیا بالخصوص د ایران سره ډېرې برنامې شریکې کړي او انشاءالله په دا راتلونکي کې به دا برنامې ټولې عملي کیږي او عملا به موږ دلته په افغانستان په داخل کې ډېر داسې انسټیټیوټونه جوړوو به چې هغه به د موږ هغه اډوانس یا پرمختللي د مرضونو د کنټرول لپاره د ولسونو په خدمت کې وزیر صاحب د کنفرانس نور لاسته راوړنه څه شی وه؟ دویم په کانفرنس کې چیرته چې مقصد لکه چې ما عرض درته وکړو چې موږ په دا کمیونیکیبل یا ابصاري ناروغۍ په کنټرول په رابطه باندې ډېر هغه خپل تجارب او خپل نظریات هم سره شریک کړل. ورسره په څنګ کې په دې کانفرنس کې یوه بله موضوع چې هغه د موږ دا صحي سیستم ده. پاکستان څه رقم ته صحي سیستم لري، افغانستان څه رقم ته صحي سیستم لري، ایران کوم صحي سیستم لري، عراق کوم صحي سیستم لري. آیا د هغوی دولتونه خپلو خلکو ته چې کوم خدمات رایه کوي وړاندې کوي د ډاکټر لاسرسی تر مریضه پورې څنګه ده او د مریض لاسرسی تر ډاکټره پورې څنګه ده، دا خپل ټول یو د پی ایچ سی تر شتر لاندې دا ټول یو تشکیل و ترتیب وي. په دې مورد کې د موږ د دوی هغه خپل نظریات هم سره شیر کړه، خپل سیستمونو باندې هلته د دوی سره موږ په اصلاح باندې میټینګونه وکړلو او پریزنټیشن یې مو ورکړي او ورته واضح مو کړلو چې مقصد د موږ په افغانستان کې د تیر وخت نه په دې ترتیب باندې په دې میکانیزم باندې موږ خلکو ته خدمات رایه کوو. بله وزیر صاحب، فکر د دغو غړو هیوادونو چې تاسو په دغه کنفرانس کې ورسره خبرې وکړلې، طبعا هیلې او توقعات دا و چې افغانستان هغه ډول چې صحي سکتور لري یا صحي خدمات خلکو ته یې راشي، یو څه شاید د دوايانو کمبود هم اوسېږي یا د بودیجې کمبود، موږ مرستو ته ضرورت لرو. په دغې کنفرانس کې مو دغه غړو هیوادونو مرستې هم ترلاسه کړې؟ مجموعاً د دې کانفرنس هدف په خپل منځ کې کوم داسې اقتصادي مرستو برنامه نه وه، بلکې د موږ ټول هغه تجربې یا هغه اکسپیرینسونه یا سپیشلیټیز چې دا هیوادونه لري څرنګه د ودې بله سره شریک کړي. مطلب د ارتقاء ظرفیت په بخش کې موږ څنګه د ودې بله سره همکاري کولی شو. همدارکن ته په دا بارډر باندې چې موږ کوم خپل لیبارټري جوړوو یا هلته موږ د واکسینیشن دپاره یا د مریضانو یا د ټولو هغو خلکو د کنټرول دپاره چې کوم نقطې جوړوو په کوم میکانیزم باندې جوړ کړو چې په ټولو هیوادو کې یو قسم ته واوسیږي، بیا تر څو مقصد لکه پخوا باندې چې مقصد د کورونا مرض د موږ د افغانستان مرض نه و، بلکې د سرحد د هغې خوا نه موږ ته دا مرض راغلی ده. داسې څه ستونزه وه چې تاسو هلته شریکه کړې وي، د هغې حل مو دغه کنفرانس ته ترلاسه کړی وي؟ یقینا په دې ټولو مواردو باندې موږ خبرې وکړلې چې په افغانستان کې د موږ چې څومره سرحدي نقطې دي په هغه کې موږ تر اوسه پورې هغه رقم ته کنټرول د خلکو په تګ راتګ باندې، په امراضو باندې، په واکسینیشن باندې نه لرو، چې دا به انشاءالله اوس د موږ د تخنیکي ټیم او د موږ د جی 5 د تخنیکي ټیم او د هیوادو د تخنیکي ټیم د مخې نه به انشاءالله په دا نږدې وخت کې به دا ټول شیان شریک کیږي او په دې کې به هغه ټول نقاط جوړیږي هم او عملی جامه به راغوستله کیږي. وزیر صاحب، ایران حکومت په فزیکي ډول د څه ډول همکارۍ وعده در سره وکړله؟ موږ هلته چې کله ولاړلو، اول خو د خپله د ایران د وزارت صحت د خوا نه موږ ته ډېر دروند هرکلی وشو، ډېرې مقصد موږ تقدیر کړلو هلته، او بل په اوله ورځ باندې موږ د دوی سره خپله وزارت ته ولاړو، په وزارت کې مو مجلسونه ورسره وکړلو. دوی خپل د وزارت صحت هغه ساختار موږ ته پیش کړو او هغه خپل خدمات چې دوی ولسونو ته وړاندې کوي په هغو باندې څه برنامې موږ ته پیش کړلې. په پای کې دوی وویلې چې په د ایران وزارت صحت چې څومره خدمات لري موږ آماده و تیار یو چې د افغانستان وزارت صحت په هره برخه کې که د ارتقاء ظرفیت بخشي، که د خلکو د خدماتو بخشي، د علاج معالجې بخشي، په دغو ټولو کې موږ آماده و تیار یو چې په داخل د افغانستان کې او په ایران کې موږ تاسو ته هر رقم د سهولت سازی کوو، تاسو سره په هر لحاظ باندې موږ همکاري. بله، د ارتقاء ظرفیت په برخه کې په کومه برخه کې د سره وعدې وشولې چې تاسو ته افغانانو ته به زمینه سازي کیږي هلته؟ د ارتقاء ظرفیت په بخش کې چې دا د موږ اساسي او بنیادي ضرورت تر څو پورې چې موږ ظرفیتونه ونه لرو شاید موږ به خپل مسایل حل نه کړو. نو د دې په بخش کې دوی وویلې چې موږ اول تقریبا 88 طبي انسټیټیوټونه لرو، د طب پوهنتونونه موږ لرو. نور په دې 88 پوهنتونو کې موږ د تاسې ټول محصلین جذبوو، په دې 88 ټولو کې په ټول هیواد کې دي ده. نو څه ډول جذبول؟
یعنې دغه پروسه هم درته وویلې په دې باندې به تخنیکي ټیم کار کوي موږ او دوی به دا خبره نهایي کوو بیا په اخر کې یو تفاهمنامه لیکله کیږي چې د موږ کسان به په کال کې څومره تعداد ورته معرفي کیږي آیا د پوهنتون په سر باندې یو کس به معرفي کیږي د پوهنتون په سر باندې به 2 کسان معرفي کیږي 15 کسان به معرفي کیږي په دې ټول میکانیزم باندې به کار کیږي او دا خبره به نهایي کیږي یو خو دغه د طبي علومو په بخش کې یا په میډیکل ایجوکیشن کې دوی دا خپل هغه نیت موږ ته راښکاره کړه او خبرې وکړه دویم د موږ د ډاکټر صاحبانو چې د موږ دلته تیار ډاکټر صاحبان دي د هغو د تخصصي برنامو یعنې سپیشلایز پروګرامو دپاره دوی وویلي چې په ټول ایران کې چې موږ څومره تخصصي شفاخانې لرو په هغو کې موږ تاسو ته ازاده اجازه درکوو که تاسې په جراحي او د جراحي مربوطه په څانګو کې که داخله او د داخله په مربوطه څانګو کې یا ولادت نسایي او دغه په مربوطه څانګو کې په اطفالو کې په دغو ټولو بخشو کې چې تاسې خپل متخصصین غواړئ چې دلته موږ تر معرفي کوو موږ هغه د شارټ ټرم پروګرامونه ونیسو تر لانګ ټرم پروګرامو پورې یعنې هغه د ظرفیتونو د لوړولو دپاره هغه 2 میاشتنۍ 3 میاشتنۍ او 6 میاشتنۍ 1 کلنۍ 2 کلنۍ 3 کالو د 15 کالو په مختلفو برنامو کې موږ دوی خبرې وکړې چې دوی دې ته آمادګي ښودلې ده چې موږ د افغانستان کسان دلته جذبوو او د دوی د تخصصي پروګرامونو کې 100% موږ همکاري کوو هلته اوس هم افغان محصلین وو افغان محصلین په طبي برخه کې البته په طبي بخش کې بالکل هلته موږ په تهران کې یوې شفاخانې ته ولاړو چې د پروفیسر سمفروش شعبې ته موږ ورغلو چې دغه د ګردې او د مثانې بخش و هلته موږ د یو ډاکټر صاحب سره مخامخ شو د ډاکټر صاحب په ګرده او مثانې په بخش کې خپل تخصصي هغه اخري وخت پاتې و په یو څو میاشتو کې موږ د ډاکټر صاحب دغه ځای نه فارغه کیږي نو یقینا په خپله باندې هغه پروفیسر سمفروش چې د دې ډېره زیاته هغه یې وکړه یادوري وکړه چې د افغانستان موږ ډېر زیات کسان روزلي دي او د افغانستان په خلکو باندې یا په ډاکټر صاحبانو باندې موږ فخر کوو چې خدای تعالی دوی ته ډېره ښه وړتیا ورکړې ده ډېر ښه اخذ لري اول دا کوم ډاکټر صاحب چې هلته موجود و د هغې ډېر زیات توصیف وکړو چې د ګردې او د مثانې په که اوپن پروسیجر دي که انډوسکوپیک پروسیجر دي که نورې برنامې دي د ټرانسپلانټیشن دي په دغو ټولو کې دی ډېر اوس ټرین شوی او روزل شوی ډاکټر صاحب دا ډاکټر صاحب هم دغسې خوشحالي ښکاره کړه همدارکانته په پوهنتون کې یو تعداد کم محصلینو سره موږ ملاقات وشو چې په مختلفو بخشونو کې دوی خپلې برنامې مخې ته وړلې مشهد ته چې موږ راغلو د مشهد د پوهنتون د رئیس سره موږ کېناستلو هغه هم یادوري وکړه چې د موږ سره ډېر زیات تعداد د افغان محصلین را سره دي چې د هغوی تعلیمي سلسله موږ روانه کړې دي د چا 2 کاله وتلي دي چا 3 کاله وتلي دي نو دوی آمادګي وښودله چې مقصد موږ دې ته تیار یو چې د افغانستان نور محصلین موږ جذب کو او د دوی په روزنه کې موږ خپل رول او کردار ولوبوو وزیر صاحب حتما چې تللي یاستئ هلته به د هغوی په طبي برخو باندې به ګرځېدلي یاستئ صحت مې وزارت کې به هم مخامخ هلته به مو لیدنې کړې وي د شفاخانو به مو لیدنې کړې وي فرق زموږ او د هغوی ترمنځ څه و چې هغه څه چې تاسې نه وي هلته لیدلي دي او راوړئ به یې دلته په افغانستان کې پلي کوئ حبیب وروره یو خبره به زه واضح کړم د اسلامي جمهوریه ایران کله دا صحي سکتور چې ما وکوتو نور یقینا دوی په دا تیرو 40 کالو کې ډېره ارتقا کړې ده یعنې که دا زه د اسیا په سطح باندې وښیم یا د نړۍ په سطح باندې وښیم نن ایران د دې وړتیا لري چې هر رقم ته طبي علومو طبي په معالجوي بخش کې او په انسټیټیوشنل بخش کې په دغو ټولو بخشونو کې ډېر برجسته او ډېر کارونه کوي حتی لا تر دې پورې چې ځینې داسې عملیاتونه په دوی په لیپراسکوپیک شکل باندې کولو چې شاید په دا ګاونډي هیوادو کې موږ نه ولیدلي نو دا د دوی ظرفیت او وړتیا وه او موږ هلته چې کله ولاړلو نور موږ هلته د دوی شفاخانې وکتلې هلته مو د دوی د ایرانیان بلډ ترانسفیوژن ارګنایزیشن وکوتو د بانک خون یا د وینې د راجمع کېدو چې دا فقط یو بانک نه و چې وینه پکې راجمع شي او خلکو ته ورکړل شي بلکې دا په خپل ذات کې یو غټ انسټیټیوټ و په همدې انسټیټیوټ کې په همدې بلډ بانک کې یا په ټرانسفیوژن په ارګنایزیشن کې به ډاکټر صاحبان راته محصلین به راکړه تخصصونه به یې پکې کولو لکه د هیماټالوجي په بخش کې د پاتالوجي په بخش کې په نورو ځینو بخشونو کې هلته خپل سپیشلایز پروګرامونه کولو او د وینې په ټولو یغو معایناتو په ټولو یغو امراضو باندې دوی ډېر ښه برلاسي لرله چې هغه په وینه کې پیدا کېږي د دې نه علاوه موږ هلته د دوی د دوا او د غذا اداره ولیدله چې دا هم مربوط وزارت صحت وله یقینا دوی هلته ډېرې ښې معیاري دواګانې لري او دوی دغه خواهش ښکاره کړو چې که چیرې د افغانستان د وزارت صحت او بیا بالخصوص د موږ دوا او غذا
او د ایران د وزارت صحت او د دوی د دوا او غذا اداره چې ده په خپل منځ کې یو هماهنګي سره ولري، موږ به ټولې هغه معیاري دواګانې افغانستان ته په انتقالولو کې یا په وړلو کې یا په هلته خلکو ته په خدماتو کې پیش کولو کې هغه دواګانې درکړو چې موږ خپلو خلکو ته وړاندې کوو. بله وزیر صاحب، هلته خو تاسو لاړئ، دغه هر څه مو ولیدل، په هغه څه چې زموږ نه پورته و هلته تاسو هغه ولیدل. داسې تصور مو وکړه چې راوړئ به یې دلته په افغانستان کې پلي کوئ، او که دغه فکر مو د ځان سره کړی، بیا مو له څه شي کمبود احساس کړه چې څه باید په افغانستان کې زموږ په لاس کې راکړل شي، زموږ په اختیار کې راکړل شي، تر څو دغه خپل طبي یا دغه خپله صحي برخه ورباندې تر دغه لیواله پورې ورسوو؟ دا یو خبره باید پټه پاتې نه شي چې په افغانستان کې دغه تیرو جنګونو دغو بدبختیو افغانستان ډېر وروسته بوتللی دی. یعنې په دې معنا باندې چې یقینا موږ که په علمي بخش کې یو که په عملي بخش کې یو، صرف یو په طب کې نه بلکې په هر بخش کې موږ ډېر کمزوري یا موږ ډېرو شیانو ته ضرورت لرو. نور یقینا د نړۍ طبي علوم او تجربې په یو بل لیول کې دي یا په یو بل فیز کې دي. نو تر هغه پورې چې موږ رسېږو موږ ته ډېرې زیاتې خواري ته او زحمت ته ضرورت ده. په مجموع کې که په افغانستان کې زه ګورم، که زه هر څومره ښه تعمیرات جوړ کړم، ښه کلینیکونه جوړ کړم، خو دا ښه کلینیکونه او ښه تعمیرونه چې ښه ډاکټر ونه لري بې معنا دي. ډېری وخت موږ په مختلفو ځایونو کې ډېر ښه تعمیر ولرو، ډېر څه فکر کوئ ښه ډاکټر ورته نشي روزلی؟ یقینا دا د موږ ضرورت ده او موږ دا ټول هلې ځلې په دا تیر یو کال کې چې ما ډېر غټ کارونه کړي یا مې ډېره خواري کښلې ده د ډاکټرانو د بهترینو روزنې دپاره، بهترینو برنامو دپاره ما دا خپل ټول وخت وقف کړی و. ولې په دې باندې چې تر څو پورې ډاکټر نه موجود زه هیڅ هم نشم کولی. د دې په خاطر باندې ما په اول قدم کې د موږ د افغانستان تخصصي برنامه دا مې د نړۍ د لیوله سره تقریبا اوس برابره کړه. اوس د موږ د افغانستان ډاکټر کولی شي چې د اف سی پی اس او د ام سی پی اس برنامو کې ځان شامل کړي، د ام ډي او د ام اس په تخصصي برنامو کې ځان شامل کړي، همدارکانته د ایران په ټولو تخصصي برنامو کې د ځان شاملولی شي. کله چې د ما ډاکټر خارج ته ولاړ شي او هلته دی تخصص د نړۍ په سطح باندې ترلاسه کړي، د ده سره سند نړیوال معیار ولري او په آینده کې که دی وغواړي چې دی د خپل سکل ډیولپمنټ دپاره ځینو نورو برنامو ته د نړۍ ګوټ ته ولاړ شي، نو یقینا موږ به دلته په داخل د افغانستان کې ښه تکړه مجرب او تجربه کاره ډاکټران به ولرو او د موږ هغه مجبورتیا چې د موږ مریض په ډاکټر پسې بل هیواد ته ورځي. د دغې برخې د قوت دپاره یو مسله چې بل هم زموږ تر غوږه رسېدلې، هغه دا چې د ایران د طبي علومو برخه چې وه یا د طبي پوهنتون چې هغه د صحت عامې وزارت پورې تړلی دی، که دغه برخه د افغانستان هم دغسې شي، څه فکر کوئ څونه ترقي به پکې راځي او دغه برخه څونه مهمه ده چې په دې برخې پورې وتړل شي؟ دا د تاسې معلومات 100% دي. واقعا د ایران دوه شیان چې ما هلته ولیدلو، نو یقینا دا د دوی د کامیابي راز هم ماته په دې کې ښکارېده. ولې په دې باندې چې د دوی چې څومره میډیکل ریلیونټ شعبې وي یا د طب سره مربوطه چې کومې شعبې دوی لرلې، که دا د طب پوهنځی وه، که دا د نرسنګ سکول و، که د میډ وایفري سکول و یا نور دوی طبي انسټیټیوټونه لرل، دا ټول مربوط دي وزارت صحت. یعنې داسې نه و چې مقصد دلته د طب پوهنځی یا د ډاکټرانو برنامه یا د فارمیسي برنامه مربوط د عالي تحصیلاتو ده، حالته ټول د وزارت صحت مربوط و او دوی د خپل ټول ضرورتونه د ډاکټرانو هغه ضرورت چې موږ څومره په کال کې څومره ډاکټر صاحبانو ته ضرورت لرو، د هغې په مطابق باندې دوی هر کال محصلین جذبوي. بیا دوی دا ارقام موږ ته مخته کړه چې موږ د خپلې آبادي په مطابق باندې څومره متخصصینو ته ضرورت لرو، د هغې په مطابق باندې دوی متخصصین جذبوي. بیا کله چې د تشکیل موضوع راشي، هغه تشکیل هم دوی په ډېر ښه هماهنګ ډول باندې هغه د خپلو ټولو ولایاتو دپاره د ټولو سیمو دپاره دوی موږ ته خپل هلته ځینې شفاخانې و ځایونه راته ښکاره کړل. هغه شفاخانې چې موږ ولیدل، یعنې د دوی هغه ابتدایي کلینیکونه وه، پرایمري هیلث کیر چې موږ ورته وایو، دا هغه د دوی. نو دوی ویلي چې دغه پرایمري هیلث کیر چې ته په تهران کې وینې، د موږ په اطرافي سیمو کې دا که ته د بندر عباس طرف ته ولاړ شي، که ته دا د موږ د ایران کوم بل ګوټ ته ولاړ شي، په هغه هر ځای کې به ته همدارکانته هم ساختمان همدارکانته ساختار د صحت به ته وینې او خلکو ته خپله هم داسې څه پلان وزیر صاحب لرئ چې دغه برخه دې وتړئ په صحت عامې وزارت پورې؟ دا که وشي دا به ډېره کامیابه برنامه وي. د ما اراده ده چې زه په دې کې د عالي تحصیلاتو د وزیر صاحب سره په هماهنګي باندې همدارکانته د موږ
د ادارې امورو سره او د مشرانو سره په دې باره کې دوی ته مکمل دا خبره ورسره شریک کړم چې د دې برخې څومره ګټې او فایدې دي که چیرې دا د وزارت صحت سره وتړلی شي. همدا رقم د دوی دا دومه څانګه چې بدبختانه د موږ په دا تیر حکومت کې د وزارت صحت نه بیل شوې ده هغه د دوا او د غذا بخش ده چې هغه هم د دوی ډیره کامیابه روانه وه. دوی د خپلو ضرورتونو د بهترین معیار دپاره د بهترین کوالټي کنټرول په مطابق باندې دوی چې کوم کار روان کړی و هغه ډیر فوق العاده و. نور که چیرې دغه دواړه کارونه دلته په داخل د افغانستان کې هم وشي نو شاید موږ به په د خپلو ټولو برنامو باندې هغه که تعلیمي برنامه وي که معالجوي برنامه وي او که د دې سره د دوا برنامه وي دا به ټوله موږ په احسن شکل باندې کنټرول کړو او ښه مدیریت پرې وکولی شو. وزیر صاحب ډیره مننه. که راشو د افغان مهاجرینو برخې ته تقریبا 15 میلیونه شاوخوا مهاجرین په ایران کې اوسیږي د هغوی د صحي برخې دپاره مو هم د ایران حکومت سره خبرې وکړلې چې یا هلته تاسو خپله دغه مهاجرینو لیدنه وکړه؟ یقینا په ایران کې د موږ نږدې 15 میلیونه خلک هلته د مهاجرت ژوند کوي. د دوی د جملې نه یو تعداد خلک راغله هلته د موږ سره ملاقات وکړو او په خپله باندې هلته د سفارت د مقام ملګریو هم د موږ سره یو څه خبرې شریک کړي. هغه بالخصوص دوی د صحت بخش و. د موږ افغانان چې هلته ژوند کوي ډیر کله کله دوی داسې مراحلو ته رسیږي یا د دوی سره د ځینو اسنادو د وجې نه یا د پاسپورټونو د وجې نه یا هلته هغه ځینې اسناد چې مطلب د ایران حکومت ځینو خلکو ته ورکړي دي او ځینو ته یې نه دي ورکړي چې بیا د هغې د مخې نه دوی هغه صحي خدمات په مفت ډول باندې یا مقصد د دولت د طرفه نه باید دوی واخلي. نو دا مشکلات دوی لرلو. دا موضوع مو د دوی د وزارت صحت سره هم شریکه کړه. د دوی د صحت د وزیر صحت چې کوم مشاور و ډاکټر نیکنام دی هغه سره مو شریکه کړله او دا مو په ایجنډا کې ایښې ده چې انشاءالله په دې مورد باندې به د موږ تخنیکي ټیم د دوی د تخنیکي ټیم سره خبرې کوي. هلته د موږ میشت افغانان دا 15 میلیونه خلک باید ټول د دولت د طرفه نه چې کوم خدمات د ایران ولسونو ته وړاندې کیږي هغه به ټول دوی هم په مفته ډول باندې ترلاسه کوي انشاءالله. وزیر صاحب پوښتنې ډېرې دي راسره. د پاکستان په سفر کې تاسو ویلي وو چې په بارډرونو کې به 2 شفاخانې جوړېږي. هغه د شفاخانو کار تر کومه حده پورې رسېدلی دی؟ یقینا موږ دا د بارډر 2 شفاخانې مو د پاکستان سره په سرحد باندې کړې وي او په دا اوس ایراني سفر کې هم د ایران سره موږ دا موضوع د نږدې نه شریکه کړله او دوی ډېر په لیوالتیا سره وویلي چې موږ په صفري نقطه کې په داخل د افغانستان طرف ته به انشاءالله یوه شفاخانه جوړه شي. دا به یوه ډېره مجهزه شفاخانه وي چې افغانان د دې لارې نه ایران ته راځي یا د علاج معالجې دپاره راځي. اول به موږ کوشش کوو چې دوی ته خدمت په همدې شفاخانه کې ترسره شي. بیا که ځینې داسې پرمختللي یا اډوانس مرضونه وو یا وخیم مرضونه وو د هغو د علاج معالجې دپاره به بیا موږ دوی ته ترتیب جوړوو چې هغه د ایران بهترینو شفاخانو ته دوی مطلب ولیږو او کوشش به وشي چې اول په ډېر کم قیمت باندې یا په مفته ډول باندې دوی ته هغه خدمات وړاندې شي او تر کومه ځای پورې چې د پاکستان سره د شفاخانو موضوع ده انشاءالله هغه کومه نقطه چې موږ ورته انتخاب کړې ده د وزارت داخلي سره موږ اوس هغه نهایي تصمیم ته موږ رسېدلي یو چې په دغه نقطه باندې په دغه ځای باندې به دا شفاخانې جوړېږي. انشاءالله عن قریب د دغو دواړو شفاخانو دا که په سپین بولدک کې ده او که په تورخم کې ده د دغو کار به موږ پیل کوو او انشاءالله د ولسونو په خدمت کې به وي. بله کورودان وزیر صاحب یوه ستونزه چې د جمهوریت نه هم راپاتې تقریبا زموږ مریضان ځي بهر هیوادونو ته یا ایران ته یا هند ته یا پاکستان ته یا ایران ته اما هغسې خدمات ولې دلته ورته نه برابرېږي. د خودکفایي دپاره مو څه کړي تر اوسه پورې او پلان ورته څه دی چې دغه مریضان زموږ د هغو ځایونو نه هم راوګرځي خو زموږ سرمایه هم هلته انتقالېږي مریضان مو په زحمت کېږي خلک مو په زحمت کېږي مختلفې شکنجې ورته رسېږي دردونه ورته رسېږي. امکان نه لري چې په افغانستان کې دغسې یو سیستم برابر شي تر څو زموږ مریض بیرون ته لاړ نه شي او خودکفایي ته ورسېږو. یقینا دا د تاسې سوال صرف یو د تاسې سوال نه بلکې د ټول ملت سوال ده او د ټول ملت غوښتنه هم دا ده او دا په دې وخت په حکومت باندې بیا بالخصوص په وزارت صحت باندې دا خبره فرض ده چې خلکو ته داسې خدمات وړاندې کړي چې دوی بیا دې ته مجبور نه وي چې دوی خارج هیواد ته د خپل علاج معالجې دپاره سفر وکړي او هلته بیا مختلفې ستونزې کړاوونه تکلیفونه او د دوی بودیجه هم هلته مصرف شي. یقینا دا موږ ته ثابته ده چې د موږ په میلیونو ډالر په دا میډیکل ویزیټ کې یا خارج ته چې د موږ ډاکټر صاحبان ځي د موږ غټه بودیجه هم د دې سره بیرون ته وځي.
نور د دې دپاره انشاءالله په اول قدم کې موږ خو د ارتقای ظرفیت په بخش کې چې خپل ډاکټر صاحبان او خپل متخصصین پیدا کړو دا یو خبره دی واضح چې تر څو پورې د موږ خپل کافي متخصصین او په هر بخش کې د موږ ډیری زیات موږ صحیح ده دلته خپل ښه تکړه متخصصین لرو دوی خپل ولسونو ته هغه دوی چې کوم خدمات وړاندې کوي خو شاید دا کفایت نه کوي موږ په ډیرو زیاتو نورو بخشونو کې ښه تکړه مجرب ډاکټر صاحبان او متخصصینو ته ضرورت لرو نو تر څو پورې چې د موږ دغه ارتقا د ظرفیت او د دې متخصصینو برنامې سرته نه رسېدلې شاید دغه سوال به لا موجود وي دومه د شفاخانو په رابطه باندې کوشش موږ دا کوو چې مقصد اول موږ د خپل ابتدایي خدمات چې په صحت کې وړاندې کوو دا معیاري کړو ځکه چې مرض که په اول په ابتدا کې کنټرول نشي وروستي مرحله کې بیا یو وخیم حالت ته ځي بیا هغه ټرشري کیر ته یا د موږ ثالثي یا ثانوي خدماتو ته چې وړاندې کیږي په یو وخت کې د مریض حالت هم خراب وي او د موږ مصارف هم ډیر زیات پې باندې راځي نور دلته د موږ د دغو لیولونو د پرایمري کیر سیکنډري کیر او ټرشري کیر د دغو معیاري کول او خلکو ته خدمات پې وړاندې په دغو باندې مکمل موږ کار روان کړی دی دریم د موږ دولتي شفاخانې دیو ته موږ ډېر یو ښه تدبیر او پلان هم جوړ کړی دی چې انشاءالله دا به بیا د پخوا په څیر باندې نه چې په دولتي شفاخانه کې هلته مریضانو ته یا دوا نه پیدا کېږي یا ځینې نور مشکلات بلکې موږ هلته کوشش کوو چې ښه معیاري لیبارټري همدارقانته د راډیولوژي د بخش ښه معیاري موږ ماشینري ولرو او د تشخیص لپاره موږ معیاري هلته لیبونه ولرو او ډاکټر صاحبان هم ما کوشش دا ده چې په دولتي شفاخانو کې د موږ د په خصوصي سکتور کې چې ناست کسان ډاکټر صاحبان دي تجربه کار خلک دا باید موږ جذب کړو دوی ته موقع ورکړو چې دوی د موږ سره په دولت کې کار وکړي وزیر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه په دې یو کلن مزل کې د یو مسؤل په صفت باندې ځان په دغې خپله برخه کې څومره بریالی بولئ دا یو خبره زه همیشه کوم او اوس هم کوم دا د بریالیتوب نقطه شاید موږ ته لا ډېر خواري ته ضرورت غواړي یا شاید موږ لا ډېر لرې واټن کې یو ځینې زه داسې وایم چې کله د افغانستان ولس په خپله باندې دا غږ وکړي چې واقعا اوس موږ ته خدمتونه وړاندې کیږي او بیا په مجموع کې زه په دې کې برلاسی شم چې خپل ټول هیوادوال په داخل د افغانستان کې دوی ته صحیح خدمات وړاندې کړم په هغه ورځ باندې بیا زه دا خبره کوم چې الحمدلله موږ چا کوم ټارګېټ و ټاسک و هغه مو ترلاسه کړی دی اوس شاید موږ ته لا ډېر زیات سفر پاتې دی نور زه وایم چې موږ ته شپې او ورځې ته ضرورت ده دا غږ زه په خپلو ټولو ډاکټر صاحبانو باندې کوم په دې بخش کې په صحیح پرسونلو باندې کوم چې دوی د کوشش وکړي په موږ باندې د غږ وکړي د ارتقای ظرفیت لپاره د خپلو تخصصي برنامو لپاره چې دوی د موږ نه څومره خدمت اخیستی شي موږ ورته تیار یو موږ په ګاونډي هیوادو کې دوی ته ډېر بهترین پروګرامونه او ډېر ښه بهترین فرصتونه مو ورته برابر کړي دي نور چې کله یو ډاکټر جوړیږي شاید دا وخت نیسي چې دی د طب نه فارغه کیږي بیا چې کله د طب نه فارغه شي دی د دنه یو متخصص ډاکټر جوړیږي دا هم وخت نیسي نور یقینا چې موږ ته دا ټول شیان راپوره کیږي زه د خپل انفراسترکچر یا ساختار او د خپل د صحت هغه خدمات چې زه 4 ولایتونو ته او د افغانستان ګوټ ګوټ ته په نظر کې لرم او غواړم چې د افغانستان په هر ولسوالۍ په هر کلي کې یو متخصص یو تجربه کار ډاکټر ناست واوسي او د مریضانو علاج معالجه دې وکړي شاید دې ته لږ لا مزل شته چې کله مې دغه ټارګېټ ترلاسه کړ په هغه ورځ باندې به زه وایم چې زه الحمدلله په خپل بخش کې بریالی یم د موږ کوشش ته دا مو هوډ ده دا مو اراده ده دا مو د خپل رب سم اراده کړې ده او د دې ولس سم د موږ دا اراده وعده ده چې انشاءالله موږ به په خپل توان او طاقت باندې خارج کې لرو په داخل کې لرو د افغانستان د ولسونو ژوند چې پې هوسا کیږي او دوی صحت پې باندې پیدا کړي د دوی په ژوند کې خوشحالتیا پې باندې راځي موږ به ټول د دې ولسو د دې ملت په خدمت کې به پیش کوو په همدې هیله وزیر صاحب چې وخت همداسې راشي چې افغانستان نور پردیو هیوادونو ته محتاجه نشي افغانان لاړ نشي هلته او په دغه خپل هیواد کې په هره برخه کې یوازې صحي نه په ټولو برخو کې خودکفا اوسېږي نور پردیو هیوادونو ته ضرورت ونه لرو ډېره زیاته مننه وزیر صاحب چې زموږ بلنه مو ونله سټوډیو ته راغلئ جزاک الله خیر اوسي درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه وکړه تر بلې خپرونې مو په لوی رب سپارم پاک الله مو